الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین دلوی اختر د جمعو مبارکنا پړمبۍ جمعه مبارکه ده رب کائنات جل جلاله دی زمونږ او ستاسو دغه قربانین په خپل درگاه کې قبول او منظوري کی چا چې کړي وي رب کائنات دې قبول کی او چې چا نه وی کړي نو رب کائنات ته ورلا را روان کار له توفیق د قربانې ورکی او خفقی کې دینا کم خلق چې مسکینان دي غریبان دي او قربانی نه د کړي نو هغه ته خفقیدل نه دي پکار بلکې هغه ته پکار دي چې دوی خوشاله شي او خوشاله په دغه خبره باندې شي چې مونږ او تاسو کومه قربانې نه کوو نو والله عالم چې رب کائنات ته قبول وي او کنا مقبولی بنوي زکریا پکې وي اخلاص پکې کم وي او د غریبانو خلقو د پاره هغه خلق چې مؤمنان دي مسلمانان دي د حضور مبارک امتیان دي لیکن غریبان دي او قربانی نشي کولای وسی نشته ده دا خلقو د پاره آقای دو جهان مبارک لخپل نه طرف چې کوم دې قربانی کړي دو ساروی به علالول
یو د ځان د پاره او بل د خپل امت د مسکینانو مسلمانانو د پاره. نو د حضور مبارک په قربانی کې خو شک نشته چې رب کائنات به بیان قبلای او زمون په هغه کې شک شته چې الله ته قبول وي او کنه الله برت کړی. خو الله نه دعا کو چې رب کائنات دې په خپل لوی درگاه کې قبولي. د دې نه پس کم آیت کریمه مبارکه چې ما ولوسته د سوره یوسف درېمې سپاره 14مې سپاره آیت نمبر 96 تلاوت کر. رب کائنات جل جلالہ دې په مالا د حق وینا کولو او په هغه باندې موږ ټول اوریدونکو ته د پورا عمل کولو توفیق را نصیب. نن یو مسله چې هغه د اهل سنت و جماعت او کم خلق چې اهل بدع دي دوال او مدل دي چې هغه درې فریقې یو اړخ ته دي او اهل سنت والجماعت بل اړخ ته دي. چې هغه درې فریقې چې یو مشهور چې کم دی هغه په وهابیانو دی او بل چې کم دی هغه په مشهور په پنځپیریانو دی او بل مشهور هغه پرې وندیانو دی. دا درې واړه چې کم دی په دې مسلې کې متفق دي اهل سنت والجماعت سره خلاف. او هغه مسله چې کوم دی هغه به آثار الصالحین د نیکانو بزرګاو د انبیاو اولیاو د دوی نه تبرک حاصلول دي. که انسان یو نیک سړی لاړ شي ولی لاړ شي او هغه ته وایي چې قربان ما ته په سر باندې د برکت لاس کې د دوی خان دي، دا شرک ته دا بدعت ته. او کچرته زیارت لاړ شي د یو ولی قبر لاړ شي او د هغه مال غته تبرک ته پاره اوسکی نو دی وای چې دا د شرک ک وای ولې دا شفاعت په مال کې دا کدا د الله رب العزت له طرفه ده. او ک بیا د قبر چرته خاور اوسکل او یاد کانه د وجود په یو اندام درد کون کې باندې اومګو بیا خو سچ مشرکی بیا خو بغینه مشرک شوی باز شرک ته وکړ. نو دغه درو واړو ډلو یو څو اعتراضات دي. اول باغا ان شاء الله تعالی د پکو د قران مجید نا او بیا په خپل دلایل د قران او د حدیث نه وایي. د یو اعتراض دا کوي چې د برکت نسبت د تبرک نسبت غیر تکول غیر الله تکول دا شرک ته او د تبرک نسبت په قران مجید کې الله ته شوی دی. لک تبارک الذی بیده الملک یا چې کوم دی نو تبارک الله احسن الخالقین یا چې کوم دی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. وی ګورا خالق ته چې کوم دی دا نسبت شوی دی او کچا مخلوق ته وکنو دا شرک دی. مونږه وایو شرک ورته مو وایو. په قران مجید کې رب کائنات غیر الله ته دغه نسبت کړی دی. لکه دا غینړم بنه آیات د سوره آل عمران آیات ده آیت نمبر 96 کې رب کائنات فرمای ان اول بیت وضع للناس للذي ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین. ګور دلته نسبت د مبارک شوه مکی معظمه ته او زمکه د مکی معظمه خالق نه دی مخلوق دی. نو هر کله چې د مبارک نسبت مخلوق ته وشو او به د مکی مکرمه عظیم زمکه ته وشو نو بیا چې کوم دی د انبیاء او د اولیاء دوی ته چې کوم دی د مبارک نسبت کول څنګه شرک شي او به د دواړو جهان سردار مبارک ته د مبارک نسبت کول
دې ته به یو انسان څنګه شرک وایي. دغه شانته سورہ مریم آیت نمبر 31 کې رب کائنات فرمایي عیسی علیہ السلام مبارک معصوم دے پزانګو کې پروت ته او پزانګو کې چې کم دے خپل قوم ته خبره ورکړي وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. عیسی علیہ السلام مبارک پزانګو کې په معصومتوب کې چې کم دے خپل قوم ته خطاب کوي چیرته چې زم رب کریم مبارک ګرځولې يم. نو ګور عیسی علیہ السلام مبارک ځان ته د مبارک نسبت کړي او دغه شانته رب کریم جل جلاله په سورہ قاف آیت نمبر 9 کې فرمای ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید. ګور دلته د اسمان او بو تباران ته چې کوم دی د مبارک نسبت شوه. دغه شانته رب کریم په سورہ دخان آیت نمبر 3 کې ارشاد فرمای انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ. ګور شپیتا چې کوم دی رب کائنات چې کوم دی هغه مبارک ویلی. نو دا ټول مخلوقات دا ذکر دا چند استدلالات د دې د پاره مې پیش کړ چې کوم خلق وایي چې غیر الله ته د مبارک نسبت کول دا شرک ته نو شرک نه دی. تا کتاب هغه چا سره ویلې دی چې هغه د انبیاء او د اولیاء د شان خلاف دي ګستاخ او بېدب دي. هغه به تاسو ته د انبیاء او د اولیاء شان بیان کړي. دویم اعتراض دا کوي چې صحیح قرآن مجید نه ہوتا د مبارک نسبت غیر الله ته ثابت کو خوز دا تبرک حاصل اول دا خو په قرآن مجید کې نشته دی. دا په شرک دی. قرآن دی ویلې نه دی او که ویلې دی نو چې تا دار منګي او چې تا قبیح الکلام دی مخه ته پروت دی او دا غینه مسائل بیانې. کچر ته صحیح سنی وي او د حضور مبارک د دین درد پسینه کې موجود وي نو تب اهل سنت ولته او دا غینه بد دین ازدا کو. کم آیت کریمه مبارکه چې مال وسته ده د سورہ یوسف آیت نمبر 96 رب کریم جل جلاله فرمای د دو پیغمبرانو ترمنځ واسطه ده. یو اړخ ته زوی دی او بل اړخ ته پلار دی. پلار حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک او زوی حضرت یوسف علیہ السلام مبارک. دا واقعه تاسو اوریدلی ده او دا واقعه ده زپا کې صرف خپل مقصد بیانو. کله چې د حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک د یوسف علیہ السلام مبارک په جدای کې د سترګو نظر ضعیف شو ضعف پکې راغی او حضرت یوسف علیہ السلام مبارک ته پته ولګی دا چې زما د بابا جان د سترګو نظر ضعیف شوی دی. نو د پغاړه کې یو کمیس او دغه کمیس مفسرین علما فرمایي چې دا د جنت نه راغلی چې هغه د حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک اغوخته او بیا چې کوم دی دغه کمیس حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک ته ملاویږي او غیر انغړی یو تعویذ شکل ته نه جوړای او به د سپینو زرو په یو کور کې بندای او دغه کور به د خپل زوی حضرت یوسف علیہ السلام مبارک په غاړه کې راوېزاندای وې د دې د پاره چې زما د زوی نظر نشي بد نظر اون وهي. دا واقعہ تفسیر روح المعانی جلد 13 صفحہ نمبر 52 تفسیر قرطبی جلد 9 صفحہ نمبر 258 تفسیر خازن جلد 3 صفحہ نمبر 41 باندې ذکر کړی چې حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک وتا دغه کمیز د یو تعویذ شکل کې راون غوښتو د سپینو زرو کور کې بند او د حضرت یوسف علیہ السلام مبارک په غاړه کې راوېزان. تاسو سوچ کوئ چې دا تعویذ وسونه تعویذ مونږ او تاسو غدونه قدر تعویذ واچو هغه ته د شرک وایي. خانو یعقوب علیہ السلام مبارک ته کم نسبت کې یوسف علیہ السلام مبارک ته کم نسبت کې بهر حال حضرت یوسف علیہ السلام مبارک چې کله پته ورته ولګی دا چې زما د بابا جان مبارک نظر ضعیف شوی دی خپل ورونو له کمیس ورکوي ورته فرمای
اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجهه ابي یاتی بصیرا. وې زما دا قمیص واخلې او د ځان سره یوسه او د بابا جان په مخ مبارک باندې واچوي. وې رب کائنات به زما د بابا جان دستور کو نظر را واپس. فدل تکي تفسیر خازن او تفسیر قرطبی لیکي چې حضرت یوسف علیہ السلام مبارک ته دا علم الله ورکړو چې زما د دې قمیص مبارک په برکت باندې به زما د بابا جان و نظر را واپس کیږي. هر کله چې قمیص رونو یوړ رونو ورته اوایل بابا جان دا قمیص حضرت یوسف علیہ السلام مبارک را کړی دی او په خپل مبارک مخ باندې واچ. دا حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک دا کی دینه قربان دا سے ورته نه وای چې بچو ډیر خلک یې خدا عقیده مدا سے ګډه وډه دا عقیده مدا بریلیانو دا. تاسو ما پسیله بله د یوسف علیہ السلام د باباجی قمیص راوړو دا شفا خو الله ور کوي او تاسو ما پس د بابا قمیص را خوشی کړی دی. نه نرونو سنیانو حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک قمیص په خپل مخ مبارک باندې اچي. قرآن په دال دی القاه علی وجهه فرتد بصیرا. چې په مخ مبارک باندې قمیص واچول ورته نظر مبارک را واپس. دلته مفسرین حضرات فرمای وی پدې آیت مبارک کے تبرک استدلال پروت تے. پدې آیت مبارک کے تبرک پروت تے چې انسان د غیر الله نه تبرک حاصلول شي. ولی یعقوب علیہ السلام ته الله رب العزت د مړی درګ نه نږدې نو پدې باندې نه پوهیدو چې 2 رکعات منځ به وکم او ما ته رب کائنات د مړی درګ نه نږدې دی او رب کائنات ته بلاسونه لپکم او د الله نه به وغواړم. هغه جایز دی او موږ داسې نه وایو چې مونږ مکوي نه په مانځ باندې د الله نه وغواړي. رب کائنات فرمای زمانه وغواړي په صبر باندې او په مانځ باندې. لیکن استاد دغه داوا چې غیر الله ته مبارک ویل او یا د غیر الله نه تبرک حاصل ول دا شرک ته. نو ستاړم به فتوا چې کم دی په دغه 2 پیغمبرانو مبارکینو باندې راغله هغه استاد فتوی نه خالی نشي. خو یوسف علیہ السلام مبارک وته ویل چې زما بابا جان ته وایي چې بس صبر کوا او د الله نه غواړه دعا کوه خدای به نظر را واپس. نه نورونو دا رب کائنات چې کوم دی دا کم قصائص چې قرآن مجید کې ذکر کړي دا زمونږ استاد د عبرت لپاره دي چې دغه شان خلق برازي طبقه طبقه به د آقا دو جهان مبارک امت. ولیکن پدې کې به هغه طبقه جنت ته سي کومه طبقه هغه چې د قرآن مجید پاکي دی باندې رواني. نو دا د قرآن مجید مبارک نا ړومبه دلیل تبرک بآثار الصالحین چې هغه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام. دغه شانت دویم آیت کریمه مبارکه سورہ بقرہ دویم سپارہ آیت نمبر 248 کی رب کریم جل جلالہ مبارک ارشاد فرمائی وقال لهم نبیهم او ویل دوی تا بنی اسرائیل تا پیغمبر علیہ السلام د دوی ان آیت ملکه بیشقا نقا د بادشاہی د یعنی د طالوت علیہ السلام مبارک دادا ان یاتیکم التابوت چراب شیتا سلا صندوق فیه سکینۃ من ربکم چې په هغه کې بو سکون او اطمینان د زړونو وی لره په درب تاسو د تاسو درب د طرفه بو په دغه صندوق کې اطمینان او سکون د زړونو وبقیۃ مما ترکا او وی بو په دغه صندوق کې چې پاتې بو الہ غشزونو نا چې پریخي دي چا پریخي آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه چې پریخي دي حضرت موسی علیہ السلام حضرت هارون علیہ السلام مبارکین او چراو بیڑی ملائکه بدل تک دي صندوق کې حضرت هارون علیہ السلام او حضرت موسی علیہ السلام مبارکین او پریخي. تفسیر کبیر تفسیر مظہری تفسیر ضیاء القرآن د دې آیت مبارک په تفسیر کې لیکي چې په دغه تابوت کې تبرکاتو لکه د حضرت موسی علیہ السلام مبارک همسا مبارک وا
او د حضرت هارون علیه السلام مبارک پټکه مبارک پک او دغه شانته د نور انبیاء او تبرکات په دغه صندوق کې موجودو په بنی اسرائیل په چکل جهاد ته اوتل نو دغه صندوق به ځان ته مخه تکي خود او دغه صندوق په برکات باندې به رب کائنات جل جلاله بنی اسرائیل له فتح ورکړ او په هر جهاد کې به فتح دغه تبرکات په ذریعہ باندې اغستله نو دا خو غیر الله دی د موسی علیہ السلام همسا مبارک اس شعر الله دی کنه الله خو نه دی کنه د الله نه ما سوا څه چې دي ته غیر الله ویل شي که انبیا دي که فرشتي دي که اسمانونه دي څه چې دي دا ټول غیر الله دي نو بنی اسرائیل په دغه تبرکات باندې چې کوم دی په جهاد کې به فتح مندله او رب کائنات بولا فتح ورکوله نو د دې دغه رد دغه داولري چې را په قران مجید کې تبرک به آثار الصالحین نشته ده نو د انبیانو نه نیکان خلق په دنیا کې نه راغلي دي او نه براش دیم نمبر او پسې د انبیاء کرامو هغه چې کوم دي د هغه وارثان دي علماء کرام چې صاحبان د طریقت او د شریعت دي نو اور پسې هغه چې کوم دي نیکان او صالحان مؤمنان اوس براشو احادیث مبارکه او تا چې آیا د نبی اخر زمان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرامو د آقا دو جهان مبارک د ذات مبارک نا تبرک حاصل کړي دي او کنه جدا شرک ته نه تا حدیث ویلی دي تا د امام بخاری رحمت الله علیه عقیده نه دلیدلی تا د مفسرین او محدثین او عقاید نه دي کتلی تو باروبار روانه داسه بس باروبار خوشه مزل کې جی قرآن پڑھاو نو د امام ختم د پښتو کتاب پروت ته او ستامه ختم د پښتو کتاب پروت ته تندر د پداسه علم باندې را پریوزی چې 12 کال په مدرسې کې تیر کا او ته بیم د عربی عبارت نشي پڑھاولې پتاو په ما کې فرق څه پاتې شي زه د ډومبه درجه طالبین د طالبانو د خپل خاورم نه يم زمامه ختم د پښتو کتاب دی او ستامه ختم د پښتو کتاب دی تنا لذشي او ته په دغه علم دي تنرشه تفاسیر وګوره د عربی د مفسرینو عقیده وګوره چې کومه عقیده مفسرینو ذکر کړی ده د بخاری او د مسلم شریف حدیث مبارک ته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دی د مبارک فرمای چې د حج په موقع باندې یوزل پیغمبر علیه السلام مبارک مینا ته تشریف راوړو او جمره عقبہ ته ورغله او غي او اشتله او بیا چې کوم د مینا ته خپل خیمه مبارک ته تشریف راوړو او ذبح وکړه دم شکریا د حج ادا ک او به د سر خړایولو والا را او بل ممتاز وطنای وایو د سر خړایولو والا را او بل او حکم ورته او کو چې زما د خې اړه وختان مبارکان دا اخرى یو اغه لګیا شو د حضور مبارک خې اړه مبارکه وخت مبارک ورته چې کوم د اخرى ابو طلحه انصاری رضی الله عنه مبارک را او غخت او غله دغه وخت مبارک ورک او بیا چې کوم د سر ګسړه هغه مبارک چې کوم دی هغه کلک او هغه چې کوم دی ابو طلحه رضی الله عنه مبارک صحابي لا ورک او حکم ورته او چې اے ابو طلحه رضی الله عنه مبارکا دا په صحابه کرام باندې تقسیم خن حضور مبارک دا وخت په صحابه کرام باندې ولی تقسیم پدې کې څه چل پروت دی شتا دا د حضور مبارک د بدن مبارک سره لګیدلی دي او تبرک چې کوم دی دا غینه حاصل کړي دی مبارک شوی دي ځکه صحابه کرام ولور کوي چې دا مبارکان ته هم چې کوم دی تبرک حاصل کی علامہ بدر الدین عینی په عمدۃ القاری شرح بخاری کې لیکي د دې حدیث مبارک لاندې و حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک دغه وختو مبارک نه دو وختان مبارکان په خپل پټکی مبارک کې چې کوم دی اچولې دغه پاول کې تاوکړي او چې کوم جهاد ته بوته و رب کائنات جل جلاله په دغه وختو په برکت باندې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک لا فتح ورکول نو دا فتح انسان لا چې کوم دی الله ورګي کدا وختو ورګي وختو خو یو بیجان شی دی روح نه لري لیکن نسبت د حضور مبارک سره راغله
او د نیک او صالح انسان سره چې د یوشي نسبت راشي هغه بیا ولې چې کوم دی انسان ته چې کوم دی برکت نه ور کوي او دا غینه به یو انسان څنګه برکت نشي حاصلولی. نو دغه د صحابه کرامو عقیده وا چې هغه په جهاد کې فتح موندله د حضور مبارک په وختو مبارک باندې دی هغه په برکت باندې به چې کوم دی فتح موندله. په دې دنیا کې چې ګټ په ګټ دا کوم وختان مبارکان دي فلان کی سره دي فلان کی سره دي دا دغه وختان مبارکان دي چې د ابو طلحه رضی الله عنه مبارک پلاس مبارک باندې په صحابه کرامو کې تقسیم شوی دي او د دنیا ګټ ګټ تا وراغلي دي کې څه شک نشته. دغه شان د بخاری شریف حدیث مبارک ده. حضرت عثمان ابن عبد الله ابن موهب رضی الله عنه مبارک دا واقعہ ذکر کړي چې د مبارک د خپل کور والا خپل بیبي مبارکه د یو جام د یوې کاسې او بو سره ام المؤمنین د حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارکه کور ته به ورواستو د دې د پاره چې ورشه او پدې او بو کې چې کوم دی د حضور مبارک د سر مبارک وخته یا د ګری مبارک وخته اوها چې هغه سر چې کوم دی مونږه شفا بیا مو. حضرت عبد الله ابن موهب رضی الله عنه مبارک وای چې د آقای دو جهان مبارک د سر مبارک وخته یا د ګری مبارک وخته وی چې هر کله به څوک بیمار شول او د دوی کړه به پکاسه کې اوبر اوړلې پجام کې به اوبر اوړلې او دغه وختان مبارکان مو پکې حضرت ام سلمہ رضی الله عنها مبارک او اهل و دغه مریضان له په رب کائنات شفا ورکا. نو شفا الله ورکي او کنه دغه او به ورکي د حضور مبارک وختو کې شفا ده او کدا شفا ده الله رب العزت له طرفه ده. شفا خو د رب العالمین له طرفه ده لیکن په برکت د حضور مبارک د وختو مبارک دغه د صحابه کرامو عقیده دا خو د بخاری شریف حدیث تا تمونګه توی چې او قبر لاړ شي او جی او مالګه دی وسکلا دا خو بغینه شرک دی او خمون بغینه شرک کو صحابه کرام زمونږ نه زیات په قران باندې بوئیږي. ام المؤمنین زمونږ او تاسو میان دي د حضور مبارک دغه پاکي بیبیانه په قران باندې زمونږ او تاسو نه زیات بوئیږي. دا څه وطن فرمایي چې او عبد الله دا سکه قرآن مجید قراغله ده شفا دا ہدایت پکې پروت ده قرآن مجید لولا او ابو باندې دموا او غبوسکا نا 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 رونو سنیان عقیده د سنیان وا تمام صحابه کرام تمام سلف تمام مفسرین محدثین چې په امت کې تیر شوی دي په دغه عقیده باندې تیر شوی دي. الحمدلله په کوم عقیده باندې چنن سبا مونږه یادی کو چې دی بریلیان دي د دین ځان ساتي. ته پیراوړه یو حدیث د قرآن مجید یو آیت راوړه چې پاغه کې غیر تا د تبرک نسبت ویل دعوت شرک ویل شوی د دنیا نه به ارمانی لار شخه لیکن یو آیت برانه وړي یو روایت برانه وړي. دغه شانتي حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما مبارکه د مسلم شریف حدیث مبارک ته دی واقعا ذکر کوي چې د سره یو جوبوا او هغه ته چې کوم دی 43 ویلې شو دا یو نسبت ته غیب ورتکو وی اورس چې کوم دی هغه راوېست صندوق نه را بهر کا او وی فرمایل چې دا د حضور مبارک جوبوا هغه به اچولا ودا چې کوم دی بیا حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مبارک سره وا چې کله هغه وفات شولا ودا ما قبضه کا او هر کله چې مریض راغلی دی او څوک بیمار شوی دی یا بد نظر وهلی دی ودا جو به مونږه اوینځو او په یو پاک لوښي کې نه چوړ کو او دغه او بچ کم دی مونږه هغه مریض ته ورکو وېسو اوس کې اوس په خپل بدن باندې ولګي وی رب کائنات جل جلاله د دې جو به په برکت باندې دغه مریض له شفا ورکړي. خانو یو کپڑا دا کپڑا اوس کتا دا کپڑا را واغستا او دغه ځای کې دنه چوړ کا و دس کلا او دا سکه بدغتی خصو صحابه کرام ته کم نسبت کې دا خدا دریم دلیل دی چې زه پیش کوم د بخاری او د مسلم شریف حدیث دی د قرآن مجید نه مې دا دو آیاتونه پیش کړ به طور استدلال او کم ردونه چې دای کوي دا غیر رد مې ورته وکړو چې نه غیر ته د مبارک نسبت دا قرآن کړی دی رب وته کړی دی مونږ ورته هم کو پلان کې سړی رج ډیر مبارک دی لاس کې ډیر برکت دی پدې کې څه خلک دې کې څه د شرک الفاظ دي چې ته وایې چې دا بدعت او شرک دی. عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری او فیض الباری
شرح صحیح البخاری دوانو شروع خو یو واقعه ذکر کړی دا چې حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه وېدا سره د امام شافعی رحمت الله علیه یو کمیس وېدا هغه کمیس او وینځل او هغه نه جوړ کړ او هغه د کمیس او بچ کم دی او هغه سو اوس کلی او یې په خپل مخ مبارک او بدن مبارک باندې ولګول دا خو د یو انسان کمیس دی دای داسې به اعتراض کوي چې خزجی دا به عمر خو د معصومینو هغه خلک چې د هغې نه ګناهونه نه کیږي لکه انبیا پیغمبران د دینه ګناه نه کیږي نو دغه معصومین دي ولیکن چې غیر معصوم وي دغه نه ګناه کیږي دغه موږ نه مانو نو دا خو غیر معصوم دی غیر معصوم دی او د هغه د کپڑے د بدن هغه د توب هغه نه چور شوی او به امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د مذهب امام دی لوی محدث او فقيه دی هغه دغه اوبس کی او په خپل بدن باندې لګی د تبتن د سشي نسبت کې دغم بدعتيان دام مشرکانو په غیر الله باندې به تبرک نیو جاهلان دي پویږي نه خپل ځان هم چې کم دی غرق او د عوامو عقیده هم چې کم دی خطا کی دغه شان د صحیحین او حدیث ته امام مسلم امام بخاری رحمت الله تعالی علیهما راوړل ام عطیه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای چې کله د حضور مبارک لور وفات شو او موږ د هغه د غسل نه فارغ شو غسل مورک نو حضور مبارک ته خبر ورکو چې الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه داغه غسل او شو وی حضور مبارک راته چې کم دی حکوا وی مونږ تراکړه حکوا هغه کپڑے ته ویلې چې پاغه باندې بلنګ مبارک تړل وی دا حکوا مونږ تراکړه او راته او فرمایل چې د بدن سره ولګوي د بدن نه تاو کوي د کفن نه لاندې د دې د پاره چې د دین وتا تبرک حاصل شي ګور رسول الله مبارک په خپل پدې باندې امر کوي زما لور دا او دې بوس کم دې په لحد کې کی دي د دې د پاره چې زما تبرک ور سره وي قبر بو ورته روحانه وي په قبر کې بو تر راغانې راشي نو حضور مبارک په خپل تبرک ور کوي او مړی لای ور کوي وفات ته ژوندې لم نمونګه خصوص ژوندې سو غواړو ته دا چې کم دې حضور مبارک چې کم دې خپل لور لای ور کوي او وفات شي وي دا او پکټ کې پراته دا حضور مبارک ته کم نسبت په بغض او غنات کې مرزه او منا قران چې څه ذکر کړی دی هغه منا صحابه کرام چې پکم قدم باندې قدمي خیره په هغه قدم باندې لاړ شي روح المعانی لیکي تفسیر روح المعانی چې د آقای دو جهان مبارک د وجود مبارک سره چې کم ازمکه لګیدلی وی هغه چې کم دی مکه معظمه سکه چې د عرش عظیم نه هم اعلی او بهتر ولی نسبت د حضور مبارک سره راغله او هر یو شی چې د حضور مبارک سره نسبت رالو هغه په دې تمام هر څه باندې اعلی او بهتر وي د ابن تیمیه نه تپوس کیږي په فتاوی کې چیرې د دې جواب راکا ابن تیمیه د دې سرګردنی کتر شوه د وهابینو د پنځپیرین چې کوم ازمکه بهتره د مکه معظمه او کنا د مدینه منوره نو پدې کې ائمه ثلاثه په یو طرف دي او امام مالک رحمت الله علیه په بل طرف ته غواړي امام مالک رحمت الله علیه چې د مدینه منوره زمکه دا د مکه معظمه نه بهتره ده ځکه د مدنیو او د هغه سره مینا او حضور مبارک ال تک دفن نو په دې نسبت باندې او ائمه ثلاثه وایي چې نه د مکه معظمه زمکه دا په مدینه منوره باندې بهتره ده لیکن ابن تیمیه جواب ورکړي چې ستا دا سوال لک تفصیل غواړي یو هغه زمکه ده چې حضور مبارک ال تک ناس تکړی او بیا تر نه لاړوي رسخت هغه ستوي او یو هغه مقدا چې د حضور مبارک جسم مبارک و سره لګیدلې وي چې هغه د لحد مبارک د حضور مبارک تا وې د لحد مبارک زمکا دا د ابن تیمیه کی دا د دې سرګردنی کتر شوی دی د دې نکم د دې د فتوی نه بهر نه دی هغه په خپل فتاوی کې وای وې هغه زمکا د لحد چې د حضور مبارک اړخ مبارک په لګیدلې دی وې مکه مکرمه سکه وې چې د عرش عظیم هم اعلی او بهتره د حضور مبارک ذات مبارک به څومره اعلی او بهتر وي لک سوچ پکار دا لک فکر پکار دا هر یو سیله بغړز نه ورکه جی بس دانشتا او دانشتا مونږ د دغې نش خلاف یو
وایي چې مونږ په دې شی باندې نه پوهېږو تاسو مونږه پوهه کې نو که مونږ دې پوهولی شو مونږ به دې پوهه او که نه مونږ دې نشو پوهېلی بیا به دې عالم دین لبوځو هغه به دې پوهې خو جهالت به په ځان کې نه راولې قرآن او حدیث ته به سر کېدی ښه جي د صحیحین و حدیث مبارک ته ام سلیم رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي دی وایي چې کله به حضور مبارک زما کره تشریف راوړو نو ما کره به کلوله کوله کلوله پیژن د ماسپخین په وخت کې خوب ته ویلی شي او دا سنت طریقه ده چې ماسپخین کې انسان اوده شي وی حضور مبارک به مونږ کره راتلو اوده کېدی وی مونږ به ورته یو د سرمن یو فرش یو طلایي وغړوله چې قربان په دې باندې اوده شي وی د حضور مبارک نه به خوله مبارکه زیاته وته وی هغه خوله مبارکه به مونږ راټولوله او په یو بوتل کې مو به اچوله او د دې نه به مونږ ډېر امیدونه ساتل لکه د خوشبویۍ دپاره به استعمالوله چې د مشک و عنبرو خوشبویي دې ته نه رارسي د حضور مبارک داسې خوله مبارکه وه جیب زمونږ په شانت انسان بشکال کې خود سره درې ګزه کې څوک لنډ نشي تیری دی ستا په شانت انسان څوک د سره لنډ نشي کېناستی دونه مردار بوی دی د جسم نه ځي په صابون باندې چې لامیدلی نه د جسم نه د بدبویي نه ورکېږي د حضور مبارک داسې خوله ده چې صحابه کرامو راټولوي او په بوتلو کې د ځان دپاره اچوي وی یو ورځ حضور مبارک د دوی کره اوده دی او دا چې کوم دا خوله مبارکه د حضور مبارک راټولوي او په بوتل کې نه چوړ کوي په دغه ټایم کې په حضور مبارک ډېر پیابد باندې راپاڅېد او ورته فرمایي چې ای ام سلیم په دې باندې سکے په دې خولو باندې سکے ام سلیم رضی الله عنها مبارکه او توای دی الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه د دینه مونږ زیات امیدونه ساتو کله چې زمونږ ماشومان بیمار شي مونږ دا خپل ماشومان لورکو او د دې په برکت باندې ول رب کائنات شفا ورکړي حضور مبارک وته داسې نه فرمایي او اله بلا زما خوله دې راټوله د الله نه سوال وکړه د خدای نه وغواړه دا خطا شرک نه حضور مبارک وته فرمایي اے ام سلیم رضی الله تعالی عنها مبارکه حق ته ورسید په دې خبره باندې یعنی اختیار دی ویل الحمدلله حضور مبارک داسې بدن مبارک لري دا غي سره چې کم شی ټچ کیږي حضور مبارک ته دا پته ده چې زما د بدن نه کم شی اوزي کو خوله ده او کاغه متیاز مبارک د حضور مبارک دی بیبي مبارک د شپې کی د شپې وته څنګه ولګیدا بیبي مبارک را پاسي د جام پروت تهغه د حضور مبارک بول مبارک کړو د شپې هغه اوست مزیدار خوشبو مزیدار خوند کړ سحر چې حضور مبارک را پاسي د بیبي ته فرمای اے بیبي دغه کنډول راواله او بهاري توي کا بیبي وته وای دی الله رسوله هغه خو ماسکلی دي هغه باندې په درد راتلو د خېټې درد په راتلو وی قربان هغه ماسکلی دي وی حضور مبارک دونه په خندا شو وی چې د جامع مبارک غاقونه مبارک ښکارا شول وی او خاندیدو وی ما ته او فرمایل د دې نه پس بیا پتا باندې درد نه راځي تو خو چې یو ځای کې تج بولو کې نو په غزه کې بیا پدرې مورز باندې د بوین د لاسه کې ناستیم نشي او وای چې بس جدا چې کوم دی نو دا شرک دی او دغه شرک دی او دا ناروا دي او دغه ناروا دي ناروا نه دي دا ټول ثابت دي په احادیث مبارکه او باندې الحمدلله چې تاسو ته کوم احادیث پیش کوم صرف د صحیحین د ته پیش کوم یا به امام مسلم رحمت الله علیه راوړي یا به امام بخاری رحمت الله علیه راوړي خجی دارنګ صحیح البخاری جلد 1 صفحه نمبر 31 باندې حدیث مبارک راوړي د حضور مبارک نه بچ د چار اندام نه کومه او بپاتش حدیث مبارک کې راضی کادو یقتلون وی صحابه کرامو نږدې و چې په دې باندې یو بل قتل کړي وي دو نرجو په صحابه کرامو لگاو چې دا د حضور مبارک د اوداسنه پاتې شوی او بدی چې دا راوالو مونږه پزان باندې اومد صحابه کرامو په پزان باندې مګل ته د برک ته پارا اوس بسکه اوس پزان باندې مګل دا یو ولی د قبر نه کچاکانه راواغست یا خور راواغستا او هغه په یو وجود یا په زخم باندې یا په درد باندې اومګل دا شرک خزه دا شرک شو خلی ولی شرک شو دغه سره بسکه حضور مبارک حیات ته صحابه کرام نه منې کوي چې او خدا څه کوي بدعتيانو په بدعت کې لګیا شو زه ژوندې ما تاسو بدعت شروع کو
نه نرونو حضور مبارک کوی دی چې دا بغینه توحید دی او زما د باقی مانده او بو د چاردام د دین او رب کائنات صحابه کرام ته کوم دی برکت حاصلای. دغه شانت بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 301 کم اتمه پدې باندې حدیث مبارک راوړي وې د حضور مبارک ممتاز او تخراش کې وایو او د پیز نه چې کم مواد راوځي مونږ تاسو ته کرکا کو اگر چې دا پلیت نه دی مونږ تاسو ته کرکا کو او کچا د باندې تو کې درلړ کې نو به هغه ته کنظلم کې صحابه کرامو د حضور مبارک دغه لغاب مبارک مکه ته نه دی پریخ په خپل پتلو کې به راونی ول او په خپل مخونو او په جسم باندې به ځان ته مغلو د تبرک ته پارا د برکت ته پارا دا خو صحابه کرامو کړی دي. کومګ یو ولی الله شو رجی د برکت دعا او کې او یاره ته د برکت لاس په سر کې دی هغه ته به دی سوای د امانه وي بریلین دی ورکه کا وې په بدعاتو کې او په شرکیاتو کې اخته دي. نه نرونو حق به بیانوي کاغه دیو بندې دی او حق بیانې زمونږ ورور کاغه پنځپیرې دی او حق بیانې زمونږ ورور دی کاغه وهابي دی او حق بیانې زمونږ ورور دی کدا ځان ته بریلې وای لیکن د حق نستر کې پټای زمونږ وسره لین دین فی سبیل الله کټه د الله د پاره وسره زمونږ هیڅ قسم تعلق نشته دی هیڅ قسم تعلق وسره نه کو بغض چا سره دنیا کې ساتي د الله د پاره او کو دوستی د چا سره ساتي د الله د پاره. دغه شانته امام النووي رحمت الله علیه فالمنهاج شرح د مسلم کې د مسلم شریف حدیث مبارک ته ډیر روایت پدې کې راوړي باب لګئی چې کله معصوم پیدا شي ودا یو نیک سړی ته وروړي چې هغه وته ګوټي ورکړي ګوټي مونږ هم ورکو دا ګوټي ګورې دا یو سنت عمل دی رسول الله مبارک کړی دی او صحابه کرامو ته خپل لغاب مبارک په خپل کې چولی نو باب لګي او پدې کې ډیر روایت راوړي خو یو روایت د حضرت عائشہ بیبي رضی الله تعالی عنها مبارک دا پڅول ده هغه راوړي به چې کله به معصوم پیدا شو نو حضور مبارک ته بچ کم نه راوستې حضور مبارک بو ته د برکت دعا او فرمایلا او په خپل کې به وت خپل لاړ مبارک ورواچولې لغاب وته ویلې خپل لاړ مبارک به وت چې کم ده په خپل کې ورواچولې و نور احادیثو کې د ماشومان نمونه هم ذکر دي لکه عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دې چې کله پیدا شو او د مور بیبي چې کم ده هغه راغله لقباته هلته کې د دې بچي پیدا شو حضور مبارک لهرا واستو او حضور مبارک تر نواغست په خپل غیږ کې ځان تکینول عبد الله بن زبیر رضی الله عنه مبارک ته د برکت دعا او فرمایلا او وې کجوري راوړی کجوري په ذکر دي د حضور مبارک دونه غریبی ده چې په تمام کور کې کجوري نه ملاوي وې ډیر وخت پس د حضور مبارک په کور کې یو کجوري پیدا شو حضور مبارک لمراوړو وی حضور مبارک په خپل خلی مبارک کې واچو او وی چپلو هغه خوږی او د حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مبارک په خله کې چکم دی ورواچولې خپل لاړ مبارک دی هغه په خله کې ورواچولې د تبرک تپارا د برکت تپارا وی د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مبارک خېټه ته چې اول شی داخل شوی دی وی دا د حضور مبارک لاړ مبارک ورته داخلي شي پدې باندې حضور مبارک امت ته تعلیم ورکړي چې تبرک د نیکانو خلقو نه حاصل کې نیکانو خلقو خواله ورشي دا غو سره ناستو کې دغه شان د مسلم شریف حدیث مبارک ته تاسو تمام په فضایل ذکر کې دا ویلو چې فرشتي زمکه تراکشي او د ذاکرینو مجلسونه لټای کوم ځای کې چې د ذاکرین ناس دي الله ذکر کوي دغه مجلس لراشي او आवाज کوي چې راشي زموږ هغه مقصد پوره شو صفته چې راغلیو نو پدې کې یو تن ناس چې هغه چا سره کار وي د الله ذکر کول مطلب ني اس یو چا سره کاری راغلی د دوی سره ناس دینه سفرشتي بر لاړ شي رب کائنات ته فرمای الها ستا په دې بندگانو کې یو تن داسې ناس ته چې ذکر نه کول لیکن د چا سره کار رب العالمین وت فرمای وې دغه ذاکرینو په برکت باندې ما د ته هم بخناو ګوره دغه ذاکرینو په برکت باندې سوي چې د معصومینو تبرک منو د غیر معصومینو تبرک نه منو نو موږ تاسو غیر معصومین دي ها ذاکرین او ځکه ناس دي صحابه کرام کو غیر معصومین موږ تاسو غیر معصومین د ذکر حلقه لګیدلی ده
او پاغه کې یو تن راغی چې پکې ناس ته رب کائنات دغه ذاکرینو په برکت دغه شخص هم بخنه کوي. دا تبرک به آثار الصالحین دی چې حضور مبارک مونږ ته بیان کړی دی. دغه شان مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 351 باندې حدیث مبارک راوړي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه مبارک د حدیث راوی دی. فرمایي چې حضور مبارک او فرمایل چې کله چرک بانګ وای چرک چې کله بانګ وای نو تاسو د الله رب العزت د فضل دعا غواړئ. د الله نه فضل غواړئ چې رب مونږ باندې خپل فضل وکړي. وې ځکه چې دا فرشته ویني او چې کله خر نمبار اوهی کنه نو به په دغه وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. وې ځکه چې دا شیطان ویني. نو ګوره استدلال د دې حدیث نمونږه داسې کوو چې حضور مبارک فرمایل چې کله چرګ اذان وکړي نو تاسو دعا د رب العالمین نه وغواړئ. ځکه دا فرښته ویني او فرښته چې وینو دا صالح وي او په کوم ځای کې چې یو صالح انسان موجود وي رب کائنات په هغه ځای کې د مؤمن دعا قبلوي. د حضرت زکریا علیه السلام په باره کې څه راځي؟ سوره آل عمران 3 سپاره آیت نمبر 38 کې کله چې زکریا علیه السلام مبارک په حضرت بی بی مریم علیه السلام مبارک باندې رادن نشي هغه ته به موسم ویوی پرتی. زکریا علیه السلام مبارک ته پوښتنه کوي ان لک هذا اے بی بی دا میوي د چرته نه راغلی دي. هغه ته فرمایي چې دا د الله د طرف نه دي. الله رب العزت را کړی دي د پوه شو چې دا خو د رب العالمین جو ډیر نیکبخته انسان د رب العالمین دوست ده. په دغه ځای کې چې کوم دی قرآن پیدال دی هنالک دعا زکریا ربه. په دغه ځای کې زکریا علیه السلام مبارک دعا تلاسونه پورته کړل او د رب کائنات نه دعا غواړي. نو ګوره د صالح سړي یو صالح نیک انسان په بنده په موجودګۍ کې دعا غوښتل دا یو چې کوم دی مستحب عمل دی. لکه امام النووي رحمت الله علیه په المنهاج کې شرح د مسلم کې لیکي وی معلومه دا شوه چې په هر ځای کې یو نیک او صالح انسان موجود وي نو په هغه ځای کې دعا غوښتل یو مستحب عمل دی او رب کائنات حق قبلای. او په بل ځای کې رب کائنات فرمای ان رحمت الله قریب من المحسنین. دا رب کائنات رحمت ودا محسنین سره نږدې دی. محسنین صوفیای کرام ابن تیمیه دا قول دی چې صوفیا کم خلق دی دا پیران مبارکان خانو چې رب کائنات فرمایي چې الله رحمت پیرانو سره نږدې دی نو د خدای بدبخت بنده ته چې کوم دی په پیرانو پسې کنزل کې او غي پسې بدرز وای. ستا مشر ابن تیمیه وای چې د صوفی دغه محسنین او مراد دا صوفی کرام دي. نو تا خو چې کوم دی غفل اکابرین غدم چې کوم دی ټول په دغه شرک کې ځان سره چې کوم دی ورونو وخت. رب کائنات دې مونږ او تاسو په صحیح معنا کې په قرآن او په حدیث باندې پوهه نصیب او فرمایي. اخیری حدیث بیانوم برونو احادیث مبارکه پدې کې ډیر دي لیکن صرف او صرف د دې لپاره چې دغه باطله عقیده پدې باندې مونږ رد کوو چې دا د قرآن خلاف ده، دا د انبیاء کرامو د عقیده خلاف ده، دا د صحابه کرامو د عقیده خلاف ده. امت کې چې څومره امامان سلف تیر شوي دي هغه پدې عقیده نه دي شوي. کوم عقیده چې د غلری دا څه ورته پنځ پیرین لري اره وندین لري او وهابین لري په دغه کې دي په سلفو کې هیڅ څوک نه دي تیر شوي. حدیث د مسلم شریف حدیث مبارک ته د مدینه د انصار او عقیده بیانای. وې د مدینه د انصار صحابه کرام غلامان هغه بخپل غلامانو لچ کوم دې پجامونو کې او باور کې او په لارو کوڅو کې به حضور مبارک ته ودرول چې کله به حضور مبارک د سبای منځ وک او حضور مبارک به مسجد نه را بهر شو وې د صحابه کرام غلامان به ولاړو جامونه به سره ډک ډک د بو پلاس کیو او حضور مبارک به کوم دې په یو جام کې پلاس مبارک وردن نکو د تبرک لپاره ټول ته به کوم دې دغه عملو کو د مدینه انصار به دغه او بو کورته یوړي او په نور او بو کې بیګړې کې او دغه او بو په خپل کورونو کې استعمالولي د تبرک او د برکت لپاره. دا ټول احادیث چې کوم دي منګړت خو نه دي تو خو په کوم دې رد نشي کولای چې فلان کې راوي پکې ضعیف دی ځا پیش کا کنه یو راوي پکې پیش کا چې دا ضعیف دی نشي پیش کولای. نورونو کوم عقیده چې تاسو بیانوم کپا دغه عقیده کې درته زه یا کمې کوم یا پکې زیته کوم نو نن ز تاسو تناستم استاسو لاسونه او دماغ ریوان
مخرله تور کوي او په سر مې په خر باندې مې سور کوي په دې ټول کلی کې مې چې کوم دی وګرځوي او کنه چرته زه درته حق بیانوم د قرآن او د حدیث نه درته خبرې کوم هغه خبرې هغه اقوال درته پیش کوم چې هغه صحابه کرامو کړي دي هغه افعال درته پیش کوم چې هغه باندې چې کوم دی امت مسلمه تیر شوی دی او بیم تاسو نه منئ نو زه درته نور څه نه ویم لیکن په ورځ د محشر باندې ځکه چې امام پسې خپل مقتدیان را روان وي او د امام لمنه بینی ولي وي به په زما لاس یو د تاسو بګریوانی چې الہ ما وته قرآن او حدیث بیان کړي دی اول میں بد عالم نزان کو یو بے میں بدای ته بیانول داس نه چې کتاب راواله کینه بس چې کتاب کې لیکلي دي هغه بیانونه نه الحمدلله موږ چې په دې منبر وړو خبره کوو نو به موږ د عالم هغه چې کوم دی دا غینه دغه مسلې تاسو کو او به تاسو ته دلته کې بیانوم نو رب کائنات جل جلاله دې په دې خبرو باندې اول مال او به تاسو لا د پورا عمل کولو توفیق را نصیب کی څه کمه به شی په زمانه شوی رب العالمین دې ماته معافیو کی بیماران د اسلام ته دعا وکړي چې په هر ځای کې دی رب کائنات ته ول شفاء کامله او عاجله نصیب فرمایي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اطمس اعداءنا واعداء الدين اللهم اغفر لنا لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار